بسم الله الرحمن الرحيم. تکاثر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو دوهمه سوره ده په مکه معظمه کې نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تاسو د شتمنۍ په ګټلو کې ډیر زیات او یو له بل په ډیرولو کې لیوالتیا په غفلت کې اچولي یاست. تر دې پورې چې په دې فکر کې د قبرونو څنډو ته ورسېدئ. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هیڅ کله داسې نه ده. ډیر ژر به تاسو ته حقیقت څرګند شي. بیا واورئ چې هیڅ کله داسې نه ده. ډیر ژر به درته حقیقت څرګند شي. كلا لو تعلمون علم اليقين. هیڅ کله داسې نه ده. که تاسو د باوري پوهې له مخې د دې چلن په عاقبت پوهېدلای نو تاسو به دا چلن نه وو. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بشک تاسو به دوزخ ګورئ. بیا واورئ چې تاسو به لټین باور سره هغه وګورئ. بیا به ارومرو په هغه ورځ له تاسو نه د دې نعمتونو په باب چې پر هغه مو هوساینه کوله پوښتنه وشي.